هیډلاین تاسو وکتل او اوس په د بلټن باقاعده آغاز کوو. سکیورټي فورسز د بلوچستان جوب ضلع کې په خفیه اطلاع باندې اپریشن کړی. ایس پی آر وایي چې اپریشن دوران 15 ترهګر وژل شوي دي. د ترهګرو د ولقې نه وسله، بارود او چاودیدونکي مواد ترلاسه شوي دي. ولې ترهګرو سره په ډزو بدلون کې یو ځوان شهید شوی دی. ایس پی آر تر مخه سکیورټي فورسز په خفیه اطلاع د جوب په سمبازه سیمه کې اپریشن کړی دی. اپریشن دوران 15 ترهګر وژل شوي دي. وژل شوي ترهګرو د ولقې نه وسله، ګوله بارود ترلاسه کړی شوي دي. ایس پی آر وایي چې ترهګرو سختو ډزو بدلون کې سپاهي عارف الرحمن شهید شوی دی. په علاقه کې د ممکنه ترهګرو خاتمې لپاره کلیرنس اپریشن جاری دی. پاک فوج ملک نه د ترهګرۍ خاتمې لپاره پر عزم دی. ځوانانو دغه قربانۍ زموږ عزم نور هم مضبوط کړی دی.